نن یو بل په پښتونخوا کې د امن دایي شهید کړی شو. هغه اواز خاموش کړی شو څوک چې د ترهګرۍ خلاف راوته و او د امن خبره به کوله. مولانا خانزیب نن په باجوړ کې د دهشتګردو د ډزو ښکار شو. هغه د کور نه په دې مقصد راوته و چې د ترهګرۍ خلاف د امن پاسون دپاره په خلکو کې شعور راولي، کمپاین یې چلو. خو هغه ته پته نه وه چې د هغه د امن دایي یا د امن دپاره اواز پورته کوونکی به پخپله هم نن د بدامنۍ ښکار کیږي. مولانا خانزیب یو داسې انسان چې هغه ډیر زیات نه صرف عالم دین بلکې په سیاست باندې ډیر پوهه و او د ځوانانو او د نوي خل لپاره هغه یو رول ماډل و. هغه به ډیر زیات خوښولی کېدو. یو داسې شخصیت، یو داسې اواز چې نه صرف د امن دپاره بلکې د دې خاورې د حقوق دپاره هم هغه په هر فورم خبره کړې ده. مولانا خانزیب تعلق بنیادي طور د باجوړ ناوګۍ سره په 1999 کې هغه د درس نظامی کورس باقاعده کمپلیټ کړو. بیا د هغه ورور جهان زاده کوم چې په ANP کې د هغه سره سیاست ته راغی. په 2018 کې چې کله په باجوړ کې اپریشن کېدو نو دغه اپریشن دوران هغه په خپل علاقه کې نقل مکانی نه کوله. د ترهګرۍ خاتمې لپاره د سیمه کې امن لپاره هغه د خپل وس مطابق جرګې کولې، کوششونه کول. دا ویل چې ځکه علاقه پرېږدم دا جنګ به نور سیوا شي، هم دا علاقه ده زمونږ علاقه ده، موږ بدلته یو امن به بحالو او هغه په خپل سیمه کې د امن بحالۍ لپاره یو ډیر اهم کردار ادا کړو. د اپریشن شیردیل د شروع کېدو نه مخکې ډیره دلچسپ واقعه راغلې وه. دغلته دهشتګردو یو څو سکیورټي اهلکار یا فوجي ځوانان اغوا کړي. دغه فوجیانو رهایي لپاره مقامي جرګې ته ویلی شو چې دا رها کړي. مقامي جرګې لپاره دا یو ډېر سخت چیلنج و. مولانا خانزیب دغه جرګې یو ممبر په توګه باندې رامخې ته شو. دغه جرګه لاړه دهشتګردو سره ملو شو، خبره یې ورسره وکړه او دغه چې کوم فوجي ځوانانو هغه دهشتګردو جرګې ته حواله کړل او دی راخلاص کړل. د دهشتګردۍ خلاف که خبرو وکړل شي، مولانا خانزیب په کور باندې 2 ځلې دهشتګردو ماټرګولې هم داخلي وي. دغه د کور 3 زنانه هم په دې کې جوبل شوي وي. مختلف وختونو کې هغه ته دړکې هم ملاوي دي. هغه د یو شمېر چیلنجونو سره د هغه ژوند مخ کې هغه بیا هم د هر څه شاته ایښودی او هغه د امن دپاره خپل جدوجهد جاري ساتو. یو څو ورځې مخکې د مومند او د باجوړ د قبایلو ترمنځ یو تنازیه مخې ته راغله او دا تنازیه داسې وه چې که د جاري پاتې شوې نو د دواړه قبایلو ترمنځ د معامله ډېره زیاته خطرناکه ثابتېدی شوه. په دې کې مولانا خانزیب رامخې ته شو او د جرګې په ذریعه باندې دغه معاملات حل کړل او روغه جوړه وکړه. دا هم دغه د ژوند یو ډېره غټه کارنامه ده. ما تاسو ته په شمار باندې صرف یو 2-3 کارنامې ویلې. د داسې کارنامو د مولانا خانزیب ژوند ډک پروت دی. مولانا خانزیب لیککاري و، هغه په پښتو میګزین دپاره لیکل کول، هغه یو کتاب دوهم لیکلی و. هغه یو داسې اواز و چې هغه ځوانانو ډېر زیات خوښوه. په سوشل میډیا باندې د خپل علمي تحریرونو په وجه باندې هغه ځانګړی حیثیت لري، ځان له جوړ کړی، یو ځان له حیثیت و، یو ځان له شخصیت و. نن دغه په مرګ باندې صرف د باجوړ فضا غمجنه نه ده، د پوره پښتونخوا فضا غمجنه ده. او دا د هر هغه تن د هر هغه سیمې نقصان دی چې څوک امن غواړي، څوک د امن لپاره اواز پورته کوي. خو دهشتګردو نن دغه اواز خاموشه کړو. خو دا چېرته هم دغه دهشتګردو ګټه نه ده چې هغوی مولانا خانزیب شهید کو او اوس به هغوی کامیاب شي. مولانا خانزیب په شانتې نور به مخې ته راشي او د هغوی د امن لپاره د اواز به همیشه اوچت ثابتېږي.